د کابل لوګر دویم لاین سړک د جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي له کلونو ځنډ وروسته د دغه بنسټیزې پروژې کارونه بیا پیل شول چې اوسمهال د کابل ښار د نجات سلي له څلور لارې څخه تر چرخاب پورې د کابل لوګر د دوهم لاین سړک د دغه برخې د جوړېدو کارونه 40% بشپړ شوي دي او کارونه یې په چټکۍ سره روان دي. همدا اوس اول برخه یا اول فاز د دې سړک 1 کیلومتر دی، مشخصا د مینار نجات څخه شروع کیږي تر چرخاب پورې 940 میلیون افغاني ورباندې لګښت راځي او تقریبا 40% کار یې سوی او ان شاء الله په جریان د 20 میاشتې کې تکمیل شي. کیفیت انجنیر صاحبان هم په ډیره لوړه سطح باندې موږ څارنه کوو، موادونه د کانکریټونه او تقریبا موږ 15 نفر کارګر په غیر رسمي شکل او په رسمي شکل تقریبا 1.5 کسب د پروژه کې کار کوي. دغه پروژې د ساختماني چارو انجینران وایي چې یاد سړک په معیاري توګه جوړیږي چې بیلابېلې اسانتیاوې به ولري او په ټاکلې موده کې به د جوړېدو چارې بشپړې شي. دا سړک د نجات څلور لارې نه شروع دی تر چرخاب پورې 1 کیلومتر طول لري، په عرض 18 متره. په شامل دي کې 4 سړکونه دي، 2 اصلي سړکونه دي، 2 فرعي سړکونه دي، ډرینیج سیستم دی، لایټینګ سیستم دی او بایسکل راو دی، 2 طرفه پیاده رو لري. نو کارونه هم ښه دي ان شاء الله روان دي. تقریبا کارونه خو د پروژه خو نیمکاره پروژه وه، تقریبا 20 دقیقو نه موږ تقریبا 15% کار کړی دی د نیمکاره پروژې نه را په دې خوا. نو کارونه هم ښه روان دي. دغلته طبقاتو ساحه وینئ تاسو عملا د سبیزو طبقات روان ده، د سبګریډو طبقه روانه ده. نو کارونه هم ان شاء الله ښه روان دي په ښه کیفیت باندې. موږ هموطنوالو ته دا اطمینان ورکوم چې په ښه شکل او په ټاکلي وخت ان شاء الله پروژه پای ته رسیږي. د کابل ښار د نجات څلور لارې څخه تر چرخاب پورې د کابل لوګر دوهم لاین سړک دغه برخه چې 1 کیلومتره طول لري او عرض یې 18 متره دی د کابل ښاروالۍ له لوري په پاخه او اساسي توګه جوړیږي چې له جوړېدو سره به یې د ښار په دغه سیمه کې د موټرو ګڼه ګوڼه کمه شي او ښاري پراختیا به ورسره رامنځته شي.